په مزارشريف ښار کې د سمنګان، جوزجان، فاریاب، سرپل او بلخ ولایتونو په ګډون د فوټسال سیالۍ پیل شوې. د سیالۍ په پیل کې د بلخ ولایت د یارانو عمر او جوزجان ولایت د نظر لوبډلې سره سیالۍ ته ووتلې چې په پایله کې د بلخ لوبډلې د جوزجان د نظر لوبډلې ته 5-1 ماته ورکړه او د لوبې بریا یې په خپل نوم کړه. مسؤلین وایي چې د سیالیو موخه ورزش ته د ځوانانو هڅونه او په یادو ولایتونو کې د غوره چهرو پیژندنه ده. هدف از مسابقات راه اندازی مسابقات که همه ساله از طرف فدراسیون فوتبال افغانستان و کمیته ملی فوتسال افغانستان برای انداخته می شود که قهرمانان زونای شمال میان 5 تیم بود که رقابت ها مدت 5 روز دوام میکنه، در یک گروپ با هم رقابت میکنن. په ورته وخت کې یو شمېر ورزشکاران دا ډول سیالۍ د ورزش په برخه کې غوره ګڼي او د بلخ ولایت د بدني روزنې ریاست څخه غواړي چې د ورزشکارانو لپاره دې لا ښه فرصتونه رامنځته کړي. برای رشد فوتسال در زون بسیار موثر است. بازیکن‌ها رشد میکنن، سطح مسابقات بالا میرن. باید همچون بازی‌ها همه ساله جام حذفی، انتخابی لیگ قهرمانان همه ساله باید فدراسیون فوتبال افغانستان در این کوشش کنه تا باشه ما از فوتسال پیشرفت کنیم. بسیار یک مسابقات پرشور و پرهیجان است، بازی نفسگیری هستند. خب کوشش میکنیم که بخیر مسابقه را ببره. ورزش برای صحت مفید است. ورزش که باشه کلا از مریضی و از همه چیزا ورزش برای صحت مفید است. د یادونې وړ ده چې دغه سیالۍ چې د بلخ ولایت په کوربهتوب ترسره کیږي 15 ورځې به دوام وکړي.